د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي له ناپوه سره چې ښه کړې لکه خره ته چې واښه کړې. وایي چې یوه سړي یو ډنګر خر رانیوی، د دې لپاره چې خر چاغ سي نو ډېر یې نازاوه. هر وخت به یې واښه ورکول او پر وخت به یې اوبه ورکولې. کله چې خر ښه چاغ او تکړه سو نو مستي یې شروع کړه. نه یوازې دا چې بار ته یې اوږه نه ورکوله، بلکې خپل خاوند ته یې هم کپونه ورلګوله. پورته پورته به غورځېدی او لغتې به یې وهلې. خاوند یې ډېر ځینې تنګ سو، خپله ټوله خواري او زحمت یې ارمان سو. ول ناحقه مې له خره سره دونه خوارۍ وګاللې. د خره خاوند یو هندو انډوال درلود چې هغه بیا یو ناظر درلود. پر هندو خپل ناظر ډېر ګران و. هر څه چې به یې خپله خوړله، څښل او اغوستل به یې، نو هغه به یې ناظر ته هم ورکول. لنډه دا چې د خپل جایداد او کاروبار ټول واک یې ناظر ته ورکړی و. ناظر هم لومړی ځان ډېر عاجز، خوارکش او تابعدار ښودی، خو کله چې په نس موړ، په تن پټ او جیب یې له پیسو ډک سو، نو د هندو خبره نه منله او هیڅ کار یې سم نه کاوه. ان دا چې په هندو به یې ریشخند او ملنډې وهلې. هندو چې به د څه کار ورته ویل، نو ناظر نه یوازې دا چې کار به یې نه کاوه، بلکې د هندو د خولې پیښې به یې هم کولې. یو ورځ د خره خاوند او هندو سره ناست وه او بانډار یې کاوه. هندو د خره خاوند ته ویل چې انډواله، اوس خو دې خر چاغ او تکړه سوی دی، ښه بارونه به وړي، اوس به نو هوسا سوی یې که څنګه؟ د خره خاوند ورته ویل چې انډواله، که رښتیا درته ووایم له خره څخه تر پزې راغلی یم، نور یې څه کوې چې بیخي ځینې بېزاره یم. بیا یې هندو ته وویل چې ښه، ته خپله کیسه وکړه، له ناظر سره دې څه حال دی؟ ښه لاس به دې په خلاص وي، اوس به نو ډېر نه یې ستړی. هندو چې له ناظر څخه تر پزې راغلی و، په لنډ ډول د ناظر په باب وویل. نور به څه درته ووایم، زه هم له ناظر څخه داسې ناخوښه یم لکه ته چې له خپل خره څخه ناخوښه یې. بس له ناپوه سره چې ښه کړې لکه خره ته چې واښه کړې. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډېر ویل کېږي. کله چې څوک له کوم ناپوه او بې عقل سړي سره ښه وکړي او ښه نتیجه ور نه کړي، او یا هغه سړی د ښو په مقابل کې بد ورسره وکړي، نو خلک د پښیمانۍ په ډول دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1989 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 19 نیټه ښاغلي معلم عبدالاحد سرتیف د برېښنالیک له لارې رالیږلې ده. څه ښه یې ویلي دي، له ناپوه سره چې ښه کړې لکه خره ته چې واښه کړې.